السلام علیکم ګرانو کتونکو. د وخت کې تاسو کتلی شئ د حبیب نور مومند سره زه ناست یم. د پښتو ژبې خدمت کوي او ډېر ښکلي لیکل کوي. کفایت شاه باچا والا غزل یې زمزمه کړي دي او د هغه سره ناست یو. د هغه په خدمت کې د سمدستي مشاعرې دویمه برخه ده. اول به څو شعرونه زه ډالۍ کوم او بیا به حبیب نور مومند خپل شعرونه ډالۍ کوي. شعر ورته وایم چې ته په څه باندې خفه یې ما نه ځې یار، ته په څه باندې خفه یې ما نه ځې یار، ولې چاته مې یوازې ته پرېږدې یار، او زه څه ګورم چې په تا باندې پیرزو کړم، زه څه ګورم چې په تا باندې پیرزو کړم، دا خو ته یې چې په هر څه مې سېزې یار. حبیب نور مومند. السلام علیکم زما ورونو. چې څنګه زما ورور ووایي نو ډېر ښه یې ووایي او انشاءالله چې زمونږ به هم تاسو ووایو انشاءالله ستاسو به خوښ شي. زه به تاسو ته دا ووایم چې یو د رباعي شکل کې یو خبره ده، هغه به تاسو ته پیش کړم. دا وایي هر انسان کوي یاري تر خپل مطلبه، د سحر نه انتظار کوي تر شبه، چې مطلب یې درنه نه وي یاري نه کړي، که پردی وي لا دې خپل وي د نسبه. زه په خپله هم یو څو ځلې دوکه شوم، ماته ځکه دا کیسه ښکاري عجبه. مطلب بیان کوي مطلب تر خپل مطلبه، لکه تیل چې څنګه وباسي څوک د کبه. زه محمد حبیب حیران غونته کې ناست یم، د هر څه دپاره خیر غواړم د ربه. دا حبیب نور مومند او چې تاسو ته خپل شعرونه ډالۍ کړل. تر بلې ویډیو پورې مونږ اجازت غواړو د الله په یو بل کلام حبیب نور تاسو ته ډالۍ کوي. مایک په ته نږدې کوم وګورئ. ښه جي. دا جي د سپرلي موسم سره سره یو مرغۍ ده راځي چې تاسو یې پېژنئ، چې هغې ته مونږ ټول وروڼو د پښتو ژبه کې تورانه کوو. نو هغې باره کې دا خبره لکه زما ذهن کې راغلې ده. دا وایي چې په نیمه شپه کې اوازونه ډېر مزه کا، راله د سپرلي په موسم کې تورانه کا. سحر سبا کې بلبلانه چغار شروع کړشنه توتیانه، سحر سبا کې بلبلانه چغار شروع کړشنه توتیانه، ډېر نادانان د دې خبرو پروا نه کا، راله د سپرلي په موسم کې تورانه کا. او هغه د ښکاري تورانه کا چنار کې ناسته د اوچته، هغه د ښکاري تورانه کا او چنار کې ناسته د اوچته، ډېر نادانان د دې خبرو پروا نه کا، راله د سپرلي په موسم تورانه کا. او ټولو مرغو کې دا جدا ده، ښایسته یې هر یو ادا ده، ټولو مرغو کې دا جدا ده، ښایسته یې هر یو ادا ده. ما په غزل کې خلکه اوستایله ځکه، راله د سپرلي په موسم کې تورانه کا. او یاره حبیبه سپرلی رالو څه به ومحال وي د بدحالو، یاره حبیبه سپرلی رالو څه به ومحال وي د بدحالو. زما دا سوال د خدایه هر څه له زړه ښه کا، راله د سپرلي په موسم. ډېره مننه. دا حبیب نور مومند چې تاسو ته خپل کلام ډالۍ کو. تر بلې ویډیو پورې سمدستي مشاعرې پورې اجازت غواړو. د الله په امان.